اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت ودیرشمه برخه. په تیره برخه کې موږ د هجرت هغه واقعات بیانول چې لوی واقعات د هجرت په اولو وختو کې پیښ شوي وو. نو یو واقعه د هغه څخه دا وه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته نفر ولېږل چې د مکې مکرمې څخه د رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه کورنۍ راولي. نو تر دغه وخته د هجرت 4 میاشتې تېرې شوې وې او په دغو 4 میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نارینه کوچنی نه و پیدا شوی چې ژوندی دې پاتې شي. په مسلمانانو کې چې به هر نارینه کوچنی وزېږېدی هغه به مړ شو. ټول نوي ماشومان چې پیدا کېدل یا به نجونې وې یا به مړه کېدل. دلته نو یهودو اوازه واچوله چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی چې د دوی به هیڅ نارینه کوچنی نه پاتې کېږي او په دې طریقه سره به د مسلمانانو ریښه خېږي، ځکه مشران بېکران مري او نوي کوچني به نه پاتې کېږي چې دا د مسلمانانو د نږدې کېدلو سبب ګرځي. او رښتیا هم په مسلمانانو کې 4 میاشتې پرله پسې نارینه کوچنی نسو پیدا چې ژوندی دې پاتې شي. د مدینې منورې پوره او کامل ښار دی او په 100 کورونه پکښې دي او په 4 میاشتو کې د نارینه کوچنی نه پیدا کېدل ډېره عجیبه خبره ده، تر داسې اندازې چې خلکو د یهودو دغه اوازه ومنل چې رښتیا هم دوی سحر کړی دی، ځکه په دنیا کې به داسې ښار نه وي چې په 4 میاشتو کې د نارینه کوچنی نشي پکښې پیدا. مګر په مدینه منوره کې دا واقعه پیښه شوه، نو ځکه خلکو دغه د یهودو اوازه رښتیا وبلله، تر څو چې اسماء رضی الله عنها چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه په داسې حال کې مدینې منورې ته راغله چې د حمل اخري میاشتې وه. اسماء د زبیر ابن عوام رضی الله عنه ښځه وه او زبیر ابن عوام رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د عمه صفیه ابن عبدالمطلب زوی دی. اوس چې اسماء رضی الله عنها مدینې منورې ته راغله او حامله ده او د حمل اخري میاشت ده او لږ موده وروسته زوی پیدا شو چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دی او مړ هم نشو. اسماء رضی الله عنها وویل چې عبدالله و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورولې پر مسلمانانو کې نارینه کوچنی پیدا کیږي او مړ کیږي هم نه. رسول صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل مبارکه خوله کې خرما وژویل او بیا د عبدالله ابن زبیر په خوله کې ورکښېښول. نو هغه اول شی چې د عبدالله نسته ورلی هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مبارکې ناوړې وې. د عبدالله په ولادت او په ژوندي پاتې کېدلو سره مسلمانان ډیر خوشاله شول. د ډیرې خوشحالۍ څخه یې عبدالله پر سرو ګرځوي. مسلمانانو د مدینې منورې په لارو او په کوڅو کې د خوشحالۍ مظاهره وکړه او په لوړ اواز یې د الله اکبر الله اکبر تکبیرونه ویل. دا ټول د نارینه کوچني د پیدا کېدلو په سبب چې مړ هم نشو. او د خوشحالۍ ځای دا و چې د یهودو هغه د سحر اوازه هم په ماته شوه. نو د عبدالله ابن زبیر پیدا کېدل د مسلمانانو په تاریخ کې یو لوی فتح بلل کېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د ولادت ورځ لیدلې ده چې په دغه ورځ صحابه کرامو د زیږیدلو په سبب تکبیرونه ویل او بیا د رضی الله عنه د شهادت ورځ هم لیدلې ده چې هلته بیا د حجاج ابن یوسف ثقفي لشکرو شهید کړي او هغه هم تکبیرونه ویل. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې د عبدالله ابن زبیر د پیدا کېدلو ورځ مې ولیدله او بیا مې د شهادت ورځ ولیدله. قسم په الله هغه کسان چې د ولادت په ورځ تکبیرونه ویل تر هغو کسانو ښه او بهتر ول چې د شهادت په ورځ تکبیرونه ویل، ځکه د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیرونه ویل او د شهادت په ورځ د حجاج ابن یوسف ثقفي یاغي او باغي لشکرو تکبیرونه ویل. او د هجرت په 8مه میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها سره چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده د هغه سره واده وکړ. دغه د هجرت د اول وختو څو واقعات تاسو ته د معلوماتو د زیاتوالي لپاره بیان شول.
موږ مخکې وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په اول کال د ربیع الاول د میاشتې په 12 تاریخ د جمعې په ورځ چې د میلادي سنې 622 کال د سپتمبر د میاشتې 22 تاریخ سره برابر و په مدینه منوره کې د بني نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور مخته د خپل اوښ څخه کښته شو او وی فرمایل ان شاء الله منزل یا د استوګنې ځای دلته دی او بیا د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته ولاړ او اول هغه کار چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه په عملي کولو شروع وکړه هغه پر هغه ځکه چې اوښ هلته چوکسوه د مسجد جوړول ول او دغه ځکه د هغه د ځکه د مالکانو څخه چې دوه یتیمان ول د هوا سیران ول او قیامت د ځکه هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورک او د مسجد د جوړولو په کار کې خپل رسول صلی الله علیه وسلم هم حصہ واخیستله چې خشتي او ډبرې به نقلولې او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم کار کول یا په کار کولو کې حصہ اخیستل د صحابه کرامو نشاط او احساسات یا نور هم ورزیاتول تر داسې اندازې چې د اصحاب کرامو څخه به یو نفر دغه شعر هم وایي لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمال المضل یعنی که موږ کښینو او رسول صلی الله علیه وسلم کار کوي دغه ناسته زموږ دپاره ګمراه کوونکی عمل او بد کار دی دغه د مسجد مځکه چې خرابه مځکه وه په هغه کې د مشرکانو پخواني قبرونه ول او ژورې کندې وې او د خرما ونې هم پکښې وې او د غرقد ونه هم پکښې وه د رسول صلی الله علیه وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکیندل شول او خاورې وغورځول شوې او هغه کندې چې وې هغه اوارې او برابرې شوې د خرما او د غرقد ونې پرې کړل شوې په دغه وخت کې قبله د بیت المقدس و طرف ته وله د مسجد د پای د خوا دیوالونه په ډبرو سره پورته شول او نور دیوالونه په عمو خښتو او په خټو پورته شول چت یې د خرما په شاخلو باندې پټ کړل شو او د منځ عمودونه یا تنبیه د خرما د ونې د تنو څخه ورکړل شوې پر ځمکه شګې او ریګ اواز مسجد ته 3 دروازې ورکول شوې د مسجد اوږدوالی 100 ذراع او برې هم دغونه اندازه یا تر دې لږ کم د مسجد څنګه یا بغل ته په عمو خښتو کوټې یا حجرې جوړې شوې چې سرونه یې په شاخلو او د خرما په پاڼو سره پټ شول چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهراتو خونې او حجرې وې کله چې د دغو حجرو بنا پوره او کامله شوه نو رسول صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور څخه و دغو حجرو ته ورنقل شو او دا هم درته وویل چې مسجد یوازې د لمونځ د ادا کولو ځای نه دی بلکې یو مدرسه یو پوهنتون دی چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول او مسجد د هغو مجلسو ځای و چې هلته هغه مختلفې او یو له بله مرورې قبیلې په خوله کېدې کومې چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع جنگ او جدل په مابینځ کې پاته و او مسجد د اسلامي شؤونو د اداره کولو ځای و او مسجد لکه د نن ورځې پارلمان هلته مشورې او تنفیذي مجلسونه کېدل پر دې ټولو سربیره مسجد د هغو فقیرو مهاجرینو دپاره کور او د استوګنې ځای هم و چې نه کور درلودی نه اهل او نه اولاد درلودی نه قوم همدارنګه د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعاتو د زیاتوالي وحی هم نازل شوی د لمانځه په متعلق 3 مرحلې تېرې شوې دي په اوله مرحله کې لمونځ اختیاري و فرض نه و هر چا چې به هر وخت هر څونه لمونځ کوي د ده خوښه وه خو رسول صلی الله علیه وسلم خلک لمانځه ته رابلل او تشویقول یې خو لمونځ فرض نه و بلکې اختیاري و بېله د شپې د لمانځه څخه چې دغه د شپې لمونځ د سورة مزمل د دغو آیاتو په نزول سره اول وارې پر رسول صلی الله علیه وسلم فرض شو چې الله جل جلاله فرمای یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا او بیا ورسته پر مسلمانانو هم فرض شو مګر نور منظوره تر اسراء یا تر معراج پورې نه ول فرض شوي خو په معراج کې 15 منځونه فرض شول د مخه مسلمانانو منځونه کول فرض نه او بیا په معراج کې 15 منځونه پر ټول مسلمانانو فرض شول خو ټول منځونه په دې وخت کې 2 رکعات ول سحر ماپښین مازګر ماښام ماخستن ټول 2 رکعات ول او مسلمانانو هم تر هجرت پورې 2 رکعات لمونځ کوي څو د هجرت په اول کال کې په ماپښین او په
مازګر ماښام او په ماخستن کې زیاتوب وشو او د سهار لمونځ پر هغه خپل حال باندې باقي پاتې شو، یعنی چې 2 رکعات. تر دغه وخته اذان هم نه و. خلک د لمانځه دپاره بېله کومې علامې او بېله غږه راټولېدل. خلکو په خپل فکر وخت سنجوي او د لمانځه د ادا کولو دپاره به په مسجد کې سره یوځای کېدل. نو د هجرت په اولو وختو کې رسول صلی الله علیه وسلم د داسې شي په باره کې فکر کوي چې په هغه سره خلک خبر شي چې د لمانځه وخت دی، او په دغه باره کې یې د صحابه کرامو سره مشوره وکول. ځینو صحابه کرامو دا مشوره ورکړه چې بوق برانی سو، یعنی شکر یا تلی دا به پیدا کو، په هغه سره به ځانونه سره خبرو. خدای نه سو خوښه، ځکه تلی چې بوق ورته ویل کېږي دا یهودو استعمالول. چا بیا دا مشوره ورکړه چې ناقوس به پیدا کو. ناقوس 2 لرګي دي چې یو یې اوږد او بل یې کوچنی وي، یو د بل سره ټکوي، یا خو یو اوسپنه وي او بل لرګی وي لکه د اوس غوندې اغینټي چې په بعضې ځایو کې. نو ډېر ځله دا ځنګولې ته هم ناقوس ویل کېږي. خو دغه مشوره هم د نبی علیه السلام نه سوه خوښه، ځکه دغه ناقوس چې ټلی یا ګنټۍ ورته ویل کېږي دا نصاراو استعمالول. خو په دغه ورځ پر یو کم خاص شي باندې اتفاق نه وشو او دوی ټول سره ولاړ شول. په وروسته کې یو صحابي چې نوم یې عبدالله ابن زید و، په خوب کې یو سړی ولیدی چې زرغونه کالي یې اغوستي و او ناقوس ورسره و. عبدالله په دا خوب کې ورته وایي چې سړی دغه ناقوس نه خرڅوي. هغه ورته وویل څه پکوي؟ عبدالله وویل چې موږ د لمانځه دپاره خلک په خبرو وو. سړي وویل تر دغه ښه شی در وښیم؟ عبدالله وویل هو. سړي وویل هر کله چې د لمانځه وخت شو په لوړ اواز سره داسې کلمات ووایه: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ټول اذان وروشو. عبدالله ابن زید چې له خوب راویښ شو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او خپل خوب یې ورته ووایي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا ښه خوب دی او دغه جملې بلال رضی الله عنه ته وروښیه ځکه د هغه اواز لوړ او ښه دی. په دغه کې موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم له طرفه تعلیم دی چې اذان باید هغه څوک وکړي چې اواز یې ښه او لوړ وي. نو مؤذن باید د ښه اواز خاوند وي، ځکه خوب عبدالله ابن زید لیدلی و او رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل اذان دی بلال وکړي. اوس چې بلال رضی الله عنه لوړ مسجد ته وختي او اذان کوي، په دې وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه بیده و او په دغه اذان د خوب راویښ شو. خو په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه هم دغسې خوب لیدی چې اذان پکښې و. نو ژر و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته ویل یا رسول الله والله ما دغسې خوب لیدی. رسول صلی الله علیه وسلم وویل هو د لمنځو د خبرتیا دپاره دغه اذان ښه او بهتر شی دی. او بیا پر دغه اذان باندې وحی هم نازل شوی چې اذان یې ثابت او قائم کړي. دا د دغه اذان د مشروعیت او د شروع کېدلو قصه وه، کوم چې هر ورځ 15 وارې د دنیا په افاقو کې پورته کېږي او د عالم الوجود د ټولو اطرافو حصې رېږدوي د الله پر وحدانیت او د رسول صلی الله علیه وسلم پر رسالت شاهدي په ادا کېږي. د دغه اذان په واسطه مسلمانان د یو الله د عبادت لپاره د الله جل جلاله په کور کې سره راټولیږي او یو ځای کېږي. اوس به د مسلمانانو په مابین کې د ورورګلوۍ بیان درته وشي، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د یو ځای کېدلو او د الفت او محبت لپاره مسجد جوړ کړي، دغه رنګه یو بل کار هم وکړي چې د تاریخ په اوږدو کې ځلانده او روښانه کار دی چې هغه د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي وه.
دا خو درته معلومه ده چې مهاجرین هغو مسلمانانو ته ویل کیږي چې د مکې مکرمې څخه یې مدینې منورې ته هجرت کړی دی او انصار بیا د مدینې منورې هغه مسلمانان دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم او مهاجرینو مرسته او نصرت کوي او دوی په خپل د مدینې شریفې باشندگان دي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د انس ابن مالک رضی الله عنه په کور کې د مهاجرینو او د انصارو په مابینځ کې ورورګروي جوړه کړه. هغه داسې چې په دغه وخت کې او په دغه کور کې ټول 90 نفره مسلمانان موجود ول چې نیمه مهاجر ول او نیمه انصار ول او د رسول صلی الله علیه وسلم په امر یو د انصارو او یو د مهاجرینو سره ورور شو. نبوي امر داسې و د انصارو څخه دی هر نفر د مهاجرینو څخه یو نفر د ځان لپاره اختیار کړي او د ځان لپاره دی ورور وبولي او هر ورور پس له مرګ څخه د هغه بل ورور میراث وړلای شي. ذوی الارحام او نور قریبان میراث نشي وړلای، یعنی هغه د مړ شوي انسان میراث د اقرباو ته نه رسیږي بلکې دغه اوسنۍ ورورګروي د دوی په میراث کې وراثت یو بل ته سره وړلای شي. او دغه د میراث وړلو حکم د بدر تر غزا پورې دوام درلودی څو چې بیا د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې په سورۃ انفال 15 او یم نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. نو د میراث حکم بیرته هغه خپلو اقرباو ته وګرځېدی. په اول کې دا کار په دې سبب و چې هغه د جاهلیت قومي عصبیت له منځه ولاړ شي، د مسلمانانو له منځه څخه د رنګ او د نسب، وطن او د قومیت فرق او اختلاف ورک شي او یوازې اسلام د خلکو د تعلق او د دوستۍ سبب وګرځېږي او هیڅوک و هیڅ چاته بې له خپلې عقیدې او اخلاقو او تقوا نشي ورنږدې کېدلی. رسول صلی الله علیه وسلم دغه اسلامي ورورګروي یو نافذ او عملی تړون وګرځوي، نه فقط د خولې خبرې. داسې نه چې خلک یوازې په خوله سره یو له بل سره ورور وایي او په عمل کې هیڅ اثر نه وي، بلکې په دغه اسلامي ورورګروي کې الفت او محبت وو، قرباني او صداقت وو. بل دا چې مهاجرینو خپل وطن، خپل کورونه او خپل مالونه پرې ایښي دي، حتی د مدینې منورې د ژوند او د خلکو سره هم نوي او نابلده دي. نو خامخا د دوی مسؤلیت باید یو څوک پر غاړه واخلي. د رسول صلی الله علیه وسلم په امر د مهاجرینو او د انصارو په مابین کې سمدستي واقعي ورورګروي شروع شوه. امام بخاری رحمه الله روایت کوي او وایي کله چې مهاجرینو مدینې منورې ته هجرت راوکړي او رسول صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګروي برقراره کړه، سعد ابن ربیع رضی الله عنه چې د انصارو څخه دی، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې د مهاجرینو څخه دی، پر ورورګروي سره اختیار کړي. نو سعد او عبدالرحمن ته وویل چې په انصارو کې زه د ډیر مال خاوند یم، نو زما مال پر دوه حصو باندې وویشه، یوه حصه به ستاسې او بله حصه به زما سي، او زه دوې ښځې لرم، پکښې وګوره هره یوه چې دې خوښه سوه زه به یې طلاق کړم، چې عده یې تېره سوه ته یې په نکاح کړم. محترمو دغه موضوعاتو ته په دقت سره توجه وکړئ چې یو مسلمان باید د بل مسلمان سره څونه په صدق او په اخلاص سره واوسیږي او ورورګروي باید په کومه اندازه سره نه داسې نه لکه د نن ورځې ځینې مسلمانان چې د ځاني ګټو دپاره خپل ورور حلالوي. مگر مهاجرینو د دې مسلې څخه د ځان په ګټه کار نه اخستی، بلکې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته وویل ورور ستا په اهل او په مال کې د الله جل جلاله برکت در واچي، ما ته صرف ستاسې بازار راوښیه، ستاسې بازار چیرې دی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پیسې نه درلودې، مگر په اقتصاد او په کاروبار باندې پوه سړی و، الله جل جلاله برکت پر ایښی و. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي عبدالرحمن ابن عوف که خاورې خرڅې کړي هم به ټکی وکړي. کله چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وفات شو، پاته مال یې د سرو زرو 8 میلیونه دینار و، لکه اوس چې یو سړي ته د سرو زرو 8 میلیونه پهلوي یا طلاوي ورپاته سي. نو عبدالرحمن ابن عوف وویل بازار راوښیه. نو سعد رضی الله عنه د بني قینقاع بازار وروښوی. کله چې له بازار راغلی څه اندازه پنیر او غوړي ورسره راخیستې وه، دا یې د اولې ورځې ګټه وه. بیا نو هره ورځ بازار ته تلي، څو یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې ښه او نوي کالي یې اغوستي ول
رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل واه څه پیښه ده؟ ده وویل واده مې کړی دی. ول څو مهر دې ورکړی دی؟ عبدالرحمن ابن عوف ورته وویل چې د خرما د مندي کې په اندازه سره زر. امام بخاری د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې انصار او رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله زموږ او زموږ د مهاجرونو ورونو په مابینځ کې د غزموږ باغونه یا د خرما او درخت راوویشه. سبحان الله. انصار دغه دي د ورورګوي د اول ورځ څخه خپل مانونه ورسره تقسیموي. او رسول صلی الله علیه وسلم وویل یا بیا نو انصارو او مهاجرینو ته وویل چې تاسو زموږ سره د باغو په کارو کې مرسته او کومک کوئ او موږ به مو د دغو باغو په حاصلاتو کې را سره شریکان کړو. مهاجرینو وویل چې زموږ خوښه ده او دا خبره د دوی سره قبول کړه. دغه حالات د انصارو پر هغه ډیره مهرباني دلالت کوي چې د خپل مهاجرینو ورونو سره څونه مهرباني درلودل. خو بالمقابل مهاجرین مسلمانان د انصارو دغه کرم او محبت ته په پوره تقدیر او احترام سره کتل او په ډیره لوړ اندازه سره د دوی قدر کول او د دوی اخلاص یې د ځان په ګټه نه استعمالوي بلکې د انصارو په زراعت او په باغو کې پوره کار ورسره کوي مګر د دوی د مالو څخه فقط دون شی اخشي چې شپه په تیرول او په حق د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه دغه ورورګوي یو پزړکوري حکمت او حکیمانه سیاست وو او د ډیرو هغه مشکلاتو لپاره چې د مهاجر مسلمانانو سره مخامخ ول د هغو د لپاره د حل او د حل یو چاره ول کله لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په مابین کې دغه ورورګلوي بلقرار کړ د غرنګ د مدینه منورې د اوسیدونکو لپاره یو عهدنامه هم ولیکله چې دغه عهدنامې ته موږ په اوسنی اصطلاح نوې اساسي قانون ویلی شو. دا داسې عهدنامه یا قانون و چې په هغه سره د جاهلیت رواجونه او قبیلوي اختلافونه لري او ورک شول. دې قانون د نوي دولت لپاره داخلي او خارجي نظام کېښود. په دې قانون کې داسې مادې موجودې وې چې د اسلامي دولت د افرادو په خپلمنځي علاقاتو او اړیکو پورې تعلق درلودی او همدارنګه د نورو خارجي خلکو یا قبیلو سره په علاقاتو پورې تعلق درلودی. یعنی داسې جامع قانون و چې داخلي او خارجي سیاست دواړه پکې ځای و چې اوس به د هغه قانون ځینې لوی او مهمې مادې درته بیان شي. اوله ماده ټول مسلمانان که د قریشو څخه وي که د مدینې منورې د اوسیدونکو څخه وي او کبل د بل ځای سحر څوک وي دوی به سره یو ځای کیږي او د دوی په ملګرتیا به جهاد کیږي. د دغه ټولو نور خلکو څخه چې کم څوک پر شرک او پر کفر وي نو دا مسلمانان او د صحابه کرام او د ایمان خلک دا د نور ټولو کفارو څخه یو جلا امت بلل کیږي. دویمه ماده دا ټول مسلمانان د قبیلوي یا قومي اختلاف سره سره په خپل مابین کې مرسته بسر کوي او د خپل بندي یا د بنديانو د خلاصولو لپاره په عادل او په احسان سره فدیه ورکوي. دریمه ماده مسلمانان به په خپل مابین کې یو پوروړی یا غریب عیالدار نه پرېږدي چې د سره به مرسته نه کوي یا د بندي فدیه نه ور برابري. څلورمه ماده ټول مسلمانان هغه چاته یو لاس دي چې پر دوی ظلم یا تجاوز کوي یا په دوی کې فساد او ګناه نشروي که څه هم دغه څوک په دوی کې د یو چا اولاد وي. پنځمه ماده یو مسلمان به بل مسلمان د کافر په بدله کې نه واجني او نه به د کافر سره د مسلمان په مقابل کې مرسته کیږي. شپږمه ماده د کفارو سره به فی سبیل الله جنگ او جهاد د مسلمانانو صلح او اتفاق دا به ټوله په یو ژغ او په هماهنګي سره وي. یعنی دا شي نشي کېدلی چې ځینې مسلمانان به په انفرادي ډول سره د کفارو سره صلح وکړي بلکې که صلح او اتفاق کېدی دا به د ټولو مسلمانانو په یو خوله او په اتفاق باندې وي. اوومه ماده هر هغه مؤمن چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري او په دغه عهدنامه اقرار کوي او وی مني دا نه د ورته روا چې د یو کافر نصرت او کومک وکړي یا ځای ورکړي. که د کافر مرسته وکړي یا ځای ورکړي د قیامت په ورځ پر هغه باندې د الله غضب او لعنت دی
او د ده څخه هیڅ شی نه قبلول کیږي. څنګه چې د مدینې منورې ځینې یهود د مسلمانانو سره په دغه معاهده کې شامل او داخل ول، نو په دغه قانون کې څه مادې د یهودو په باره کې هم شته چې ښه په غور او په دقت سره ورته متوجه سي. اتمه ماده د بني عوف یهود په دغه عهدنامه کې د مسلمانانو سره یو ځای دي. د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی، بې له هغو کسانو چې ظلم یا یو ګناه وکړي، خو هغه څوک بې له خپله ځانه او خپله کورنۍ بل څوک نه هلاک کوي. یعنی هغه ته بیا د اسلام په شریعت کې شرعي جزا او عذاب ورکول کیږي. نمه ماده یهود د خپل خرڅ او د نفقې مسؤل دي، مسلمانان د خپل خرڅ او د نفقې مسؤل دي، او دوی یو د بل به مرسته سر کوي. د هغه چا په مقابل کې به مرسته سر کوي چې د دغه عهدنامې څخه خلاف کوي یا د دې عهدنامې پر افرادو باندې تجاوز او ظلم کوي. لسمه ماده د دغه عهدنامې د منونکو په مابین کې که کوم داسې اختلاف یا قضیه پیښه شوه چې د هغه په نتیجه کې د فساد او د فتنې بیره وه، هغه موضوع و الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راجع کیږي. هر څه چې د هغو حکم و په هغه سره به فیصله کیږي. 11مه ماده د دغه عهدنامې د افرادو څخه هر څوک که په مدینه منوره کې وي هم په امان دی، او که تر مدینې منورې د باندې ولاړ شي هم په امان دی. دغه قانون نورې مادې هم درلودې، خو دغه ذکر شوي مادې زموږ د بحث لپاره مهمه مادې دي چې بې له رسول صلی الله علیه وسلم څخه به بل هیڅوک حق نه لري چې تر مدینې منورې د باندې د یو چا سره عهد او اتفاق او قرارداد وکړي. نه یهود او نه د مدینې منورې نور مشرانو ته دا اجازه شته چې د خارجي خلکو سره تعهد او اتفاق وکړي. دا کار فقط د رسول صلی الله علیه وسلم کار دی او د هغه پورې تعلق لري. او یوه ماده دا هم وه که د یو چا د بل چا سره دعوه وه یا حق ورسره و، د اسلام او مسلمانانو قانون ته رجوع کیږي. په مدینه منوره کې بل اسلام او بل قانون نه عملي کیږي. او د قریش په باره کې معاملات نور هم شدیده وه. هغه داسې که چیرې د قریشو د کفارو څخه کم څوک دلته راسي، نه به ځای ورکول کیږي او نه به ساتل کیږي. په مدینه منوره کې هیڅ کله کافر قریش نه پرېښول کیږي. د دغه امر څخه داسې معلومېدله چې دا د قریشو پر ضد د جنګ اعلان و چې د هغو سره نه صلح شته نه ګډ ژوند. دا هغه قانون و چې رسول صلی الله علیه وسلم په الهي وحی سره کښېښود او اصحاب کرامو ولیکئ، او بیا مسلمانانو او همسایه یهودو په مابین کې متفق علیه او په اتفاق سره د ژوند عملی قانون وګرځېدی. نن ورځ هم دا ممکنه ده چې په یو وطن کې یا په یو ځمکه کې د اسلامي حکم او شریعت جاری کېدل وسی، نو هغه به دغه رسي قانون څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم یې شي هغه سي قانون به جوړوي او په هغه باندې به عمل کوي. دغه قانون د اسلام پر عدالت باندې دلالت کوي. تاسو ولیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو سره د ژوند کولو څونه عادلانه مادې کښېښودې. که په دغو مادو د یهودو د طرف عمل سوی وای، دا ممکنه وه چې د مسلمانانو او د یهودو ژوند ته یې ښې خوږې میوې راوړي، خو بدبختانه پر یهودو هغه خپل مکر او چم، خیانت او مکر دا چې د دوی طبیعت و، دا طبیعت پر دوی باندې غالب شو. او لږ موده وروسته هغه مادې چې په دغه عهدنامه کې لیکل شوي وي او دوی هم پر ځان لازم کړي وي هغه یې ماتې کړي، او د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو سره قسم قسم خیانتونه وکړل چې ان شاء الله تعالی په مناسب وختو کې به تفصیل درته راسي. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي، زموږ پاته بحث د سیرت په روانو برخو کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.